د فلم شروعات د جنگ د ماحول نه شروع کیږي، کوم ځکه چې یو اس آرمي خپل دشمنانو سره په جنگ باندې وي او هغه سره مقابله کوي. او دغه دوران کې دشمنان د یو اس آرمي یو هلیکاپټر التکی تباه کوي او لړۍ کوي، په کوم معنی چې هلچل هم جوړ شي او یو بل فوجي منګورو چې ډېر په طریقه باندې خپل مرګرو سره په دغه ځنګل کې فوجیانو سره وي او دشمنانو سره جنگيږي، خو هلته کې یو بم بلاست وشي او د دې مرګري څخه عجیبه طریقې باندې مړ شي. نه خو دوی نه وینه لاړ شي او نه د دې جسم هلته کې پروت وي، خو د نه په ځای سره په نور څه کیسه باندې پوه شي هلته کې یو غټه چاودنه وشي او په کوم باندې چې دا سړی هم بېهوشه شي. کله چې دا په هوش کې راشي نو دا خپل ځان په یو جیل کې وګوري چې هلته کې بندي وي. دې سره څه وشي او دا څنګه دغه جیل ته راغو او په څه طریقه باندې د هر څه وشو دې ته هېڅ هم پته نه وي. دغه سره چې کله فرسټریټډ شي نو هلته کې به جیل کې تیزې چیغې چالو کړي، خو هلته کې نزي یو بله جینۍ وي چې د هغې نوم نادیه وي، هغه دې ته وایي چې خاموشه شه او چیغې مه وهه. سړی چې په جیل کې کله یو کړکۍ بهر ته لړېږي او وګوري نو هلته کې هر طرف ته تباهي وي. دا جینۍ دې ته وایي چې زموږ په دنیا باندې چې چا حمله کړې ده هغه څه انسانان نه دي بلکې ایلینز دي چې زموږ دنیا ته راغلي او تباهي مچاو کړې ده. او که ته غلی نه شوې او خوله دې بنده نه کړه نو دغه ایلینز به دلته کې هم راشي او تا او ما به هم مړه کړي. په دغه دوران کې هلته کې څه ګینګسټر راځي او په دوی باندې حمله کوي، خو حیرانۍ خبره دا وي چې دا فوجي د دغه ګینګسټر په زبان باندې هم پوهېږي او له هغې په خبرو هم پوهېږي. دا یو ګینګسټر راشي د څه په خبرو چې خو دا ګینګسټران غواړي چې دغه دواړه کسان دلته کې ختم کړي او د دې دواړو په منځ کې یو جګړه هم شروع شي. خو یو ګینګسټر سره په جګړې په دوران کې دا په یو کړکۍ باندې شاته ورشي او دې دواړه بهر ته لاړه شي. او هغه بل ګینګسټر چې کله نادیه یوازې په دغه جیل کې وګوري نو دننه راننوځي او هغې سره په بدتمیزۍ باندې شروع شي. خو نادیه هم ډېره زیاته چالاکه او خیار او تکړه ښځه وي، هغه د دې دواړو نه تومانچه وړي او په خپل تومانچې باندې د دواړه ګینګسټر دلته کې مړه کړي او ځان ته وکاږي. کېږي چې دغه جینۍ یو آرمي ډاکټره وي، ځکه خو به دغه مقابله کې کامیابه شي. بهر ته چې کوم فوجي وي هغه ګینګسټرانو سره جنګ کوي او د یو ګینګسټر نه تومانچه والي او په خپله تومانچه یې مړ کړي. شاته نه چې په کله یو بل ګینګسټر راځي او هغه په خپل الکټریک ډیوایس باندې چې دې ته شاټ ورکوي نو په خپل شاټ باندې دغه ګینګسټر مړ شي. حیرانۍ خبره دا وي چې دغه سولجر ته کرن ونه لګي او الټه هغه سړی د کرن نه مړ شي. دغه سولجر ډېر زیات حیرانه وي او پریشان وي چې آخر دا څه کیسه ده. په بازار کې ډېر زیات خلک اخوا دېخوا منډې وهي او هېڅ په پته نه پوهېږي، خو موږ مخامخ یو روبوټ وګورو چې را روان وي. دغه روبوټ ایلین په ځمکه باندې حمله کړې وي او دا پیل ځل وي چې دغه سولجر دا روبوټیک انیمل وګوري. دا د دې روبوټ نه ځان بچ کوي او هلته کې منډه کوي او شاته د ګاډي کیني. خو حیرانتوب خبره دا وي چې دا روبوټ راشي دا سړی سکین کړي خو دې ته هېڅ هم ونه وایي او بیا ښه په کلارتې هلته نه لاړ شي. فوجي په منډه هغه پولیس سټیشن ته راځي کوم ځای کې چې ګینګسټرانو دې بندیان کړي وي او دا هلته کې نادیه وګوري. دوی ته پته ولګي چې نادیه خپل ځان د دغه ګینګسټرانو آزاد کړی دی او نادیه نه تپوس وکړي چې ستا څه نوم دی، خو دغه فوجي اوسه پورې کنفیوز وي او دې ته هېڅ هم نه معلوم. نادیه چې کله یونیفارم باندې دې نوم پړاولو کوشش کوي خو هغه نوم نیم شي کېدلی وي او نیم پاتې وي. دلته کې صرف بي او وي او بو وي. نو نادیه دې ته وایي چې نه پس ستا نوم به بو وي. دغه سولجر نادیه ته وایي چې مو ته به په هر صورت باندې امریکن بیسمنټ ته ځان رسوو. نادیه ته وایي چې هلته کې تل څه فایده نشته، اوسه پورې به هر یو شی هلته کې هم تباه وي. خو کله چې دا سولجر غواړي او ضد کوي چې زه به هلته کې په هر صورت باندې ځم دغه جینۍ مجبورویږي او دې سره مدد کوي او ملګری کېږي. هلته کې یو ګاډۍ خرابي وي، دې ټیک او په هغې کې کښېني مخکې حرکت وکړي خو په لاره کې یو نور ګینګسټر راشي او دې ونیسي. د دې د ګاډۍ باندې حمله وکړي او هغه ګاډۍ دوی نه خویه شي او لاندې پرېوځي. دلته کې موږ ته پته ولګي چې دغه حمله په دې باندې د کینیا آرمي وي چې په کړې وي. بو یو یو اس آرمي سولجر وي او له کینیا فوجیان دغه ګمان کوي چې دوی د په وجه باندې دغه ایلینز زموږ په دنیا باندې حمله کړې ده، ولې چې دوی په سپوږمۍ کې ډېر زیات سټلایټس پرې اغوستي دي او په هغې باندې دغه ایلینز غوسه شوي دي او دوی نه بدله اخلي او لاندې دنیا ته راکوز شوي دي او په هغې کې موږ هم دې مړه کوي. او دغه په وجه باندې باقایا په ټوله دنیا باندې عذاب نازل شوی دی. دونه بېله چې د کینیا آرمي دا دواړه کسان هلته کې مړه کړي. بو سره چې نږدې کم تور سړی ولاړ وي هغه دې نه تومانچه واخلي او د خپل کسان پې ورته ټول ولي او هلته کې کامیابه شي. او په دغه فوجونو کې دوه کسان ځان سره بندیان کړي او په خپل ګاډي کې کښېني او مخکې حرکت شروع کړي. په لاره کې دوی ډېر زیات د بجلۍ تارونه ګوري چې په ځمکو باندې پرته وي. دا د خلکو خوارې کړي وي چې دغه ایلینز په دې کې ونښلي او د شاټ د وجې باندې تباه شي او مړه شي. هلته کې روبوټ وګوري چې دې پسې شوی دی او دې نه ځان بچ کولو لپاره به دې مخکې ځي،
خو لږ مخکې چې لاړ شي د دې ګاډي خراب شي او دوی شاته وګوري چې هغه روبوټ اوسه پورې دوی پسې را روان دی. دوی دواړه دې هلته کې یو ځای کې پټ شي خو د دې روبوټ مخامخ یو سړی او د هغې لور هم راشي خو دغه روبوټ ډېر په بېرحمۍ سره دغه سړی دلته کې مړ کړي. دوی دواړه ډېر زیات خفه شي خو دې نه پهله چې هغه روبوټ لاړ شي او هغه ماشوم هم مړه کړي. نادیه خپله تومانچه راوکاږي او هلته کې ډز وکړي چې دغه روبوټ دیهان د دې طرفه شي او هغه ماشوم ته بچ شي. دا روبوټ یو ځل بیا راشي او دا دواړه سکین کړي او دې مرتبه هم دا روبوټ دې ته څه هم نه ووایي او دې پرېږدي او لاړ شي او هغه ماشوم هم مړه کړي. دوی دواړه ډېر زیات پریشانه شي چې آخر دغه روبوټ موږ ولې مړه نه کړو. خیر دغه خبرې نه پسه دوی دواړه مخکې حرکت چالو کړي او دوی هلته کې په یو ځای کې له چا اواز واوري. کله چې دوی اواز فالو کوي ته پته ولګي چې دلته کې ریډیو پروت دی او بیا دلته نه څه ګینګسټران راوځي او دوی دواړه یو ځل بیا ځان سره بندین کړي. ته پته ولګي چې دغه اواز دوی لپاره یو ټریپ او دوی دواړه بیا په زنځیر باندې وتړي او شاته نه بایک والا کسان راشي او له هغې شاته یو روبوټ هم رامنډې وښي کوم چې وختونه دوی پسې شوی دی او دوی ته پته هم ولګي چې دغه روبوټ دوی موږ پسې راوستی دی. څنګه چې هغه الین دلته کې راشي دا خلک په هغې باندې فایرنګ شروع کړي او کس په هغې باندې زنځیر ورلړه کړي او نور کسان په هغې باندې مسلسل فایرنګ کوي. دغه روبوټ خو دوی هلته کې په ځمکه ورلړه کړي خو د دې فایده ونه شي ولې چې دې روبوټ سره دوه نور روبوټونه هلته کې راشي. هغه بایکران دلته کې مسلسل ګرځېږي او دا روبوټ یې ځان پسې کړي وي او بیا دغه شانتي هغه دوه روبوټ دې نه ډېر زیات لرې لاړ شي او د موقع نه فایده اوچتوي. بو او نادیه هلته کې ځان خلاص کړي او مخکې لاړ شي. په مخکې تلو کې دوی هلته کې ګراج شي او ګاډی وګوري او په هغه ګاډي کې کیني او یو ځل بیا خپل سفر مخکې جاري کړي. چې کله دوی لاړ شي دوی هلته کې عجیبه غوندې کې اوازونه اوري او دې ته پته ولګي چې هلته کې یو ایلینز مړ شوی دی او بیا یو زورداره دماکه وشي او دوی هلته کې وګوري چې ډېر زیات ایلینز هلته کې راغونډ شي. دوی په ګاډي کې ناست وي او ډېر زیات ایلینز دوی پسې شاته را روان وي او دغه شانتې دوی یو کور ته راشي او په هغه بیسمنټ کې لاندې پټ شي او دغه ایلینز نه ځان بچ کوي. په دغه دوران کې یو تیز طوفان راشي او دغه کور هم ځان سره بره والوځي. دوی ته پته ولګي چې دا څه طوفان نه و بلکې دا برن د ایلینز یو جهاز راغلی وي او غواړي چې دوی دواړه ځان سره په دغه جهاز کې بره اوچت کړي او بوځي. دوی دواړه یو بل پسې نښتي وي او زور کوي چې ځان لاندې ویسار کړي خو هغه هوا ډېر زیاته تیزه وي او نادیه د دې له لاسه خوی شي او دغه شپ نادیه بره ځان ته راکاږي. بو بره لاندې په ځمکه رالړه شي او نادیه ځان سره بره هغه شپ بوتري وي. دا بچی بو کله په وش راشي نو د پته ولګي چې د خپل ډېر زیاته زخمی ده او په خپې باندې پټۍ لګي او بهر ته راوځي او امریکایي بیس ته روان شي. دا لږ ساعت پس هغه بیس ته هم رارسېږي. دلته کې دوی وګوري چې دلته کې یو هم امریکایي فوجي نه دی ژوندی پاتې شوی او دا هلته کې یو ښار هم وګوري. په دغه ښار کې دا داسې خلکو سره ملاویږي کم خلک چې ایلینز سره مقابله کوي او دا ایلینز تباه کوي او دا یو قسم هتیار جوړوي او هغې په مدد باندې دا روبوټس ختموي. دغه روبوټس دومره خطرناک وي چې ته هیڅ هم نه وي په کار چې انسانانو باندې حمله وکړي. په دغه دوران کې دا هلته کې اورکوټي روبوټس وګوري. دا هلته کې یو ځای کې پټ شي یو ځل بیا یو روبوټ راشي او دا سړی سکین کړي او بیا هم دې سړي ته هیڅ هم نه وي او دا روبوټ یې هلته نه لاړ شي. دغه روبوټ چې په کوم طریقه باندې راشي او دا سړی سکین کړي د دې یاداشت شروع واپس راځي او دا په خپل دماغ کې پخوا زمانې ته لاړ شي. دا ډېر زیات کنفیوز شي او په دغه دوران کې دې په دماغ باندې بوج راشي او دا بېهوشه شي. چې به وش راشي نو دا په یو آرمي کیمپ کې وي چې دی لاس شوی وي. په دغه کیمپ کې څه د آرمي خلک وي څه د عام ښار وي او څه پکې ساینټیسټ هم راغونډ شوي وي. دلته کې د ټولو خلکو یو هتیار او یو عجیبه غوندې کې ماشین دا روبوټس لپاره تیار کړی هم وي. دا غټ ماشین چې کوم دوی جوړ کړی وي دا دوی هغه ایلین شیپس لپاره تیار کړی وي چې هغه جهاز ورته تباه کړي او کله ایلینز هغه جهاز ورته تباه کړي نو هغې سره سره به دغه ټول ایلینز به هم تباه شي او ختم به شي. دوی یو بل سره خبرې کوي او په دغه دوران کې دوی ته پته ولګي چې بهر ته ډېر زیات روبوټس راغلي دي او د دې کیمپ بهر ولاړ دي. دا خبر چې بو کله واوري هغه ډېر زیات ویریږي او پریشانه شي. آخر نه پوهېږي چې کوم ځای ته دا ځي هغه ځای څنګه روبوټس ته معلومېږي او دوی ته له هغې لوکیشن هم وررسېږي. دې سره سره دا نور خلکو هم ډېر زیات ویریږي او پریشانه شي او ورته وایي چې زموږ د خوفیا کیمپ دغه ایلینز ته څنګه پته ولګي دا کوم چې اوسه پورې دې ته پته نه وه. دغه ډرنګ چې دا یو ایلین ګوري چې هغه یو انسان ځان سره بندي کړی دی چې کله یو ایلین دې خواته دماکه کړی و او دغه ټول ایلینز راغلي وو او ځای نیولی و او په دغه دوران کې دې ایلینز دې په خوله کې یو ډیوایس دنده ورکړی دی او زه په مدد باندې دې دغه کس و ځان سره ټریس کوي او په نظر باندې دی ځکه خو دا روبوټس په دې معنی حمله هم نه کوي صرف سکین کړي او لاړ شي او دا خبره بیا د نور ملګرو ته هم وایي چې دغه ایلینز راځي او دا ما سکین کوي او هغې نه پس ته دې ما ټریک کوي هم او کم زیاته چې زما دا روبوټس ما فالو کوي او ما پسې راځي او دې ته معلومات کیږي چې کوم د زم هغه ځکه به انسانان هم ډېر زیات وي
دا خبر اودل نو پس دا کیمپ خلک ډیر زیات غوسه شي او غواړي چې دا بو مړ کی او په دې باندې ډزې هم شروع کی خو بو وته چې لک صبر وکړي زب تاسو په کار هم راشم او تاسو مدد هم کولای شم بو وته چې کوم څه به زما تاغه خلک به ما پسې راځي او سره باغر جهاز هم وي ادا به خبره وي چې تاسو ځان سره دغه ایلیز ماشين هم ځان سره روان کړئ موږ یو ځکه ایلیز ګوش ډیر زیات خلک یې ځان سره باندې کړی وي او دا نور خلک په دغه ایلیز باندې وس حمله نشي کولای ولې چې دلته خو نور عام خلکو هم دي او به یو کس راځي او په یو ایلیز باندې په ګنټ حمله کوي ترې په وجه باندې ټول خلک الته او تختیږي او به هغه ایلین شپ سم راځي او په دې باندې حمله کوي ایلیز په خلکو باندې هم واپس ډزې کوي او په دغه دوران کې د دې هغه ماشين کم چې دی جوړ کړی وي هغه هم ولګي پړځ او خراب شي د دې د ماشين بیټري هم خراب شوی وي او د تور سړی ته پته ولګي چې زمونږ دغه ماشين وس فیل شي او دغه دوران کې دوی سره بجلی هم نوي بوته یو کیسه یادېږي چې څنګه په خوا یو کس په الکتریک شارټ باندې دغه ایلین مړ کړی وو یو کس چې الکتریک ډیوایس باندې دا مړ کول او هغه کس په خپل مړ شوی وو د ته پته ولګي چې ایلین کوم ډیوایس ما په خېټه کې اچولې دی هغه کې بجلی ده او دا خبره دماغ کې ساتي او به رامنډه کوي او هغه ماشين ته راځي کوم چې دوی خلکو ځان سره جوړ کړی وو بو خپل یو لاس په روبوټ باندې یکدي او هغه کې بجلی نه نوځي په کومه ځای ډېر په دړ کې مشي او بل لاس دا په هغه ماشين باندې وګدي چې کله دې ماشين د ملاوي شي نو هغه کې ډېر زیات کرنټونه ملاوي شي او بر په اسمان کې هغه جهاز تباه کیږي په ډېر زیات درد برداشت کی او هغه ماشين کوم چې په هوا کې وي د ایلینز جهاز تباه کی او څنګه چې هغه جهاز تباه شي هغه سره دا وړ روبوټونه هم غرق او تباه شي او د په وجه باندې د خلکو د جنگ د روبوټس نه وګټلو